د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ښاروالۍ مسؤلین وایي روان کال به دغه ولسوالۍ کې د 1.4 میلیون افغانیو په ارزښت د 8 زیربنایي او پراختیایي پروژو چارې پیل شي. د دغه ښاروالۍ د مطبوعاتو مسؤل غلام حسین نیکزاد وایي په دې پروژو کې د کوڅو کانکریټ کاري، د ورودي دروازې رغول او ځینې نورې مهمې پروژې شاملې دي چې د چارو له بشپړېدو سره به خلکو ته د ژوند ډیری اسانتیاوې رامنځته شي. البته این 8 پروژه انکشافی ما که یکش در حدود 15 میلیون افغانی هزینه در نظر گرفتیم که کانکریت ریزی است در نواحی چهارگانه شهر. پروژه دیگه ما در حدود 3.5 میلیون هزینه در نظر گرفتیم که تنویر جاده هاست. 2.5 میلیون به خاطر خریداری ارادجات مد نظر گرفتیم. در قسمت اعمار منازل، مسجد و پیاده‌روهای داخل کلوپ شاروالی در حدود 3 میلیون در بودجه در نظر گرفتیم. به خاطر خریداری زمین در حدود 16 میلیون ما در بودجه در نظر گرفتیم. له دې سره د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی سید محب الله مدرس د یادو زیربنایي او پراختیایي پروژو پر پلي کېدو خوښي څرګندوي او په وینا یې د یادو پروژو په تطبیق سره به ښار لا ښکلی شي. پروژه هایی را که شاروالی قرار است در ولسوالی ما تطبیق کنه، این در حقیقت میتونه یک تغییر بسیار خوب ایجاد بکنه و زمینه رشد پیشرفت فراهم بسازه. امیدوار هستیم که همچون پروژه های خوب و زمینه سازی که برای جوانان، برای یک تعداد افراد بیکار فرصت کار مساعد میشه و در کنارش باعث پیشرفت و ترقی شهر و ساخت و ساز شهر میشه. د امام صاحب ښاروالۍ مسؤلین داسې مهال روان کال کې د 8 پراختیایي پروژو پلي کېدو خبر ورکوي چې یادې ادارې تیر کال هم یو شمېر لوی او وړې پروژې د دغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې پلي کړې وې.